فیمیل ایجوکیشن په حق باندې تاسو څه میسج ورکول غواړئ؟ زه خو دا وایم چې ګورئ میل او فیمیل دا چې کوم دي کنه دا د ګاډي دوه پایې دي. دا گاڑی چې یو پایه هم پکې نه نو دا گاڑی نشي چلیدای. زما کتاب کې د نفرت هړونامه نشته دی. زما کتاب کې د نفرت هړونامه نشته دی. زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم. مونږ سره سرجي دی د هایر ایجوکیشن منسټر مینا خان صاحب او دا نامه دومره ښایسته دی چې زه وایم چې سرجي ته څوک مینا خان کې نو کیدای شي سرجي ته په دې باندې هم ډېره حوصله میلاویږي. همداسې دی سرجي. تاسو سرجي ډېر زیات هرکلی او په خیرالي وایم خوشحاله اوسئ قدرمند شئ. ډېر زیات داسې مشران شته دي چې هغه د مختلف ډپارټمنټس چې دي منسټرز دي خو تاسو پکې د تعلیم منسټر یې نو په دې باندې سرجي تاسو څومره خپله حوصله میلاویږي په دې څومره خوشحاله یې؟ ها بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ. بالکل هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ پورټفولیو زما سره ده او د دې نه وروسته لاجیک هم همدغه دی چې زه یو سټوډنټ لیډر پاتې شوی ما سټوډنټ پالیټکس کړی دی. پېښور یونیورسټۍ د اکنامکس ډپارټمنټ سټوډنټ پاتې شوی او ریسنټ پاست کې چې کوم دی زه د یونیورسټۍ نه فارغه شوی 2012 کې زما ګریجویشن شوی دی. نو د هغې په بنیاد باندې زموږ قائد زموږ لیډر عمران خان صاحب په خپله دا پورټفولیو چې کوم دی ما ته راکړې ده. د دې یقین سره چې ان شاء الله تعالی په دې کې به د سټوډنټانو لپاره ښه بدلون راولو. سرجي مخکې چې تاسو وایئ چې ایز ا سټوډنټس تاسو وایئ نو تعلیم څنګه اوس ایز ا لیډر یې تعلیم مطلب لیډ کوئ نو اوس څنګه ایجوکیشن روان دی؟ یقینا زمونږ په سیستم کې فلاس خو شته یقینا شته په هایر ایجوکیشن کې او دغه بنیاد چونکې زه فرست هینډ انفارمیشن دی ما سره ماته د سیستم د ننه د فلاس د لوپ هولز پته ده نو په دې بنیاد باندې زه هم مستمو په هغې تجربې نه استفاده حاصلولو کې چې دا سیستم ټیک شي نو ماته فایده هم کوي او په هغې طرف ته مونږ کوششونه کړي دي ګامونه هم اخیستي دي. آلدو چې په ایجوکیشن کې بیا په هایر ایجوکیشن کې کم ګامونه چې واخلي د هغه په نږدې وخت کې خو نه ښکاري هغه په لرې وخت کې ښکاري. لانګ ټرم کې د هغې هغه امپلیکیشن هغه اثرات راځي خو ان شاء الله تعالی تاسو به ګورئ چې پر روان وخت کې د وخت سره سره به تاسو د اثرات چې کوم دی ښکاره شي ان شاء الله. سرجي د هلکانو په نسبت که تاسو ګورئ په تعلیم کې د سرسیر چې ډېرې زیاتې زموږ دغه خویندې دي نو د جنکو په تعلیم باندې ستاسو را روان وخت کې څه مطلب رایه دی چې یاره د جنکو په تعلیم دپاره تاسو څه کولی؟ ها تاسو ته زه ډېر خوشاین فیګرز وښیم. عموما زمونږ د خیبر پښتونخوا متعلق دا خبره کیږي چې دلته زمونږ د جنو تعلیم کم دی یا بندیز دی داسې نه ده. زمونږ 45% سټوډنټان چې کم دي کنه دا جونی دي دا فیمیلز دي 45 دا ډیر خوشایند تعداد ته او ریسنټلی چې زمونږ کم ریسنټ کالجونه جوړ شوي دي ریسنټ په دې کې چې کوم زمونږ انرولمنټ دی نو هغه د 70% نه زیات دی. مطلب که چېرته 30% انرولمنٹ د میل شوی دی نو باید چې 70% انرولمنٹ د فیمیل شوی دی. دا ډېر خوشایند دی. موږ په خپله کوشش کوو چې موږ خپلې ماشومانې خوریانې بچۍ دا انکریج کوو او د هغې دپاره په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې موږ د فیمیل ایجوکیشن مکمل توګه باندې فری کو. صحیح. د فیمیل ایجوکیشن چې څومره دی په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې فری کو او سره چې کوم زمونږ الکان دي هغه یتیمانان دي دا هم فری کو ان شاء الله تعالی. نو د دې سره به هغه ماشومان چې د کوم وس نه کیږي د ایجوکیشن هغه به ډیر زیات انکریج شي او ان شاء الله تعالی هغه به راشي. د هغې سره سره موږ کوشش کوو چې زمونږ په کومو ځایونو کې د کالجونو کمی دی نو دې کال مونږ 30 کالجونه ایکسټرا اچولی دي نو د هغې سره به د هغوی انرولمنټ هم زیات شي او د هغې انکریجمنټ هم به وشي ان شاء الله. سرجي د تاسو یونیورسټیو کې لګیئ مطلب هغه ویزټس کوئ ګورئ که نه په یونیورسټیو کې که تاسو ګورئ یا په کالجز کې وګورئ نو زیات خلک په انګلیش اردو یا په نور سبجیکټ باندې فوکس کوي. تاسو بیسیکلی یا خصوصي د پښتو دپاره څه رول ادا کول غواړئ چې یاره دا پښتو هم مطلب څه ژبه ده؟ ګورئ داسې ده زما سوچ لږ بدل دی په دې کې. جی سر. زما سوچ دا دی چې مونږ ته مارکیټ اورینټډ سبجیکټ طرف ته تک پکار دی کم چې مارکیټ کې په دې وخت کې ټرینډینګ کې دي چې زمونږ کم بنیادی سبجیکټ چې دي که نه کم لکه پښتو شو اردو شو اسلامیات شو یا د دې نه علاوه کم بنیادی سبجیکټس چې دي دا واقعي پکار دي زمونږ خو دا مونږ ته په چا باندې ری انفورس کول نه دي پکار چې دا ضروري وایي
خو لکه دا چې کم خلک په خپله به شوق راته غواړي هغو ته فیسیلیټیټ کول پکار دي او یو کس که پښتو وایي نو هغه به د پلی نه هم پېښور ته راځي په پښتو پسې خو که داسې چې د یو کس انټرسټ هغه په کیمسټري کې خو د هغه میرټ په کیمسټري کې نه جوړېږي او اخره کې پښتو له دې لپاره دي چې زه به شپاړسم کوم نو په پښتو دې کې وکړم نو نه خو شپاړسم ټیک وشي او نه د پښتو سره انصاف وشي نو د داسې د سبجیکټس په باره کې بالکل زه نه یم چې کوم په شوق باندې کم سبجیکټ اخیستل غواړي پای کې هغه ته ایډمیشن پکار دی او فیسیلیټیز پکار ده هغه به فیسیلیټیټ کوي ډیر زیات خسته خبره دی وکړه ما د زه چې به اکثر له خپل یونیورسيټي ته راغلم نو د پښتنو کې هغه لږ ډیر پښتانه مو پیژني ما ته وایي چېرته د ملکړ د دومره لرې ځای نه راغلي او دلته مړې ته په حسابیه کالج کې صرف پښتو وایي خو زه وایم چې پښتو دې ژبې ما له څومره شهرت راکړو څومره عزت یې راکړو څومره مطلب یو نامه راکړه که نه نو هغه ما له بلې ژبې کیدای شي نشوه راکولی خو ستاسو خبره چې د دې سره موږ انصاف وکړو اوس هر یو سبجیکټ ته تګ پکار دی خو د هغې سره انصاف پکار دی دا نه چې دا کس د پلی نه راغلی دا کس د شانګلۍ نه راغلی دا کس د دیر نه راغلی یا د سوات نه سرجي د ملکنډ او د پلی په حق له ذکر مو د پلی راغلی نو د ملکنډ هغه مالټو له چېرته تګ مو کړی دی چېرته پلی ته چې د ملکنډ ته د تعلیم په سلسله کې یعنې د چکر په سلسله کې کړی یې بہت زما هلته ډېر زیات ملګري دي هلته هم تللی یم او یونیورسټۍ ته هم تللی یم زما د کالجونو وزټ هم شوی دی ریسنټلی زمونږ تلي وو ورتیرله مالټو باغ له تلي وو ریسنټلی اوسه تاسو خو پته سرجي او مشهوره پالی ده او مشهوره د پلی مالټه ده مشهور دي پلی مالټه او اسماء اخلاص دواړه ډېر زیات په پیک دي مشهور دي سرجي تاسو تعلیم سره نو هغه ډېر میټینګز شول او ډېر مطلب تګ راتګ شول چې کوم د میټینګ لحاظ سره نو داسې اوټینګ وغیره پکې تاسو کوئ ډېر کم اوس خو ډېر زیات بیزي لایف دی ذمہداریان ډېرې زیاتې دي او کوشش دی چې مونږ ته کومې ذمہداري ملاو شوې ده عمران خان صاحب کوم ټرسټ کړی دی چې د هغې څه انصاف وکړو د هغې دپاره میټینګز او انګیجمنټ ډېر زیات دي خو که کله هم ملاو شي نو بس داسې ملګرو سره پکې چېرته اوټینګ وشي انشاءالله خصوصي به سرجي تاسو پلی طرف ته انوایټ کوو د پلی هغه ښکلاګانې وګورئ ویې پکې د ادم درخانۍ هغې ګټ له ورشئ ځکه چې ستاسو نامه ده د مینا نو چې کله مینا نامه وي د مینې سره بیا بلها داستانونه یې پکار دي چې تاسو په هغې داستانونو باندې هم لږ ویزټ وکړئ سرجي تاسو د جنکو په تعلیم باندې خبر وکړه د جنکو په نوکرو باندې څه ویل غواړئ ځکه چې تاسو وایئ چې یاره مطلب یتیمانانو ته تعلیم فری شي چې کوم غریبانان خلک دي هغو ته تعلیم فری شي نو د هغې ته په نوکرۍ ورکولو کې چې هغې مثال دومره تعلیم وکړي ستړي وکړي سټرګل یې کړي ښه پوره مارکس واخلي نو هغو ته بیا تاسو نوکري داسې ایزیلی ورکولی شي چې هغو ته داسې چل دی دلته ایکول اپرچونیټیز دي دلته جینډر ډسکریمینیشن خو نشته چې دومره پرسنټ به د فیمیل او دومره به د میل نه په چا کې هم چې ټیلنټ دی ایکول اپرچونیټیز دي هغه راتلی شي او هغه ایویل کوی شي نن که تاسو وګورئ په پالیټکس کې په بیروکراسي کې په ملیټري کې په هر ځای کې د فیمیلز هغه شته زه په خپل ډپارټمنټ کې زما دا یو سوچ دی په دې باندې ما یو کار سټارټ کړی هم دی او 2-3 میټینګونه ما کړي هم دي چې مونږ چې کوم زمونږ ګریجویټ کوم سټوډنټان ګریجویشن کوي فرش ګریجویټ کیږي چې دوی ته مونږ د فراغت نه فورن بعد انټرنشپ ورکو اوس دی الله زموږ په دې کې مدد وکړي چې دا څومره مونږ اوس وایبل کېدی شي دا څومره اپلیکیبل کېدی شي خو یو کوشش روان دی او ان شاء الله تعالی الله نه پر امید چې ان شاء الله مونږ به ټول ته اکراس دی بورډ کا میل دی کا فیمیل دی چې څنګه ګریجویشن کیږي چې هغه ته انټرنشپ ملاويږي سټایپنډ هم ملاويږي او ایکسپیرینس به هم کیږي وسره ان شاء الله سرجي د فیمیل ایجوکیشن په حق باندې تاسو څه میسج ورکول غواړئ زه خو دا وایم چې ګورئ میل او فیمیل دا چې کوم دي که نه دا د ګاډي دوه پایې دي دا ګاډی چې یو پایه هم پکې نه وي نو دا ګاډی نشي چلیدی او الحمدلله زمونږ په دې قوم کې په دې خلکو کې ډېر زیات شعور رالو پهلا داسې نه و خو اوس که زه وګورم ډېر شعور رالو او یو ښه مور یو ښه نسل پیدا کوي نو که یو تعلیم یافته بچی تعلیم وکړي هغه سبا یو ښه مور جوړه شي تعلیم یافته مور جوړه شي نو د هغه روان نسل به با تربیت یافته به هغه به تهذیب وي هغه به چې کوم دی هغه سره به د قوم او د روان نسلونو غمي او د معاشره به دغه شانتي بیلډ شي نو دا ډېر ضروري دی چې موږ خپل ماشومانو ته چې کوم دی تعلیم وکړو سرجي په اخر کې یو ټپه تاسو ته ډالۍ کوم چې مینا د مور او پلار پکار ده مینه د مور او پلار پکار ده د نورې مینې د لباس ورکې دي شي نه ډېره مننه سرجي خوشحاله آباد اوسئ